د الله فیصله راغله اوس د هغې لپاره تلوار مکوي هغه پاک دی او له هغه شرک نه پورته او لوړ دی چې دوی کوي هغه دغه روح چې په خپل کوم بنده باندې وغواړي په خپل حکم سره د پرښتې په وسیله نازلوي لدې لارښوونې سره چې خلک وپوهیږي چې له ما څخه پرته هیڅ څوک ستاسې معبود نشته نو تاسو یوازې له ما نه ویریږئ هغه اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي هغه له هغه شرک نه ډیر پورته او لوړ دی چې دوی کوي هغه انسان له لږ غوندې نطفې نه پیدا کړ او تر نظر لاندې په څرګند ډول هغه نه یو جګړه مار موجود جوړ شو هغه څاروي پیدا کړي چې په هغو کې ساسي لپاره پوښاک هم دی او خوراک هم او ډول ډول نورې ګټې هم په هغو کې ساسي لپاره ښکلا ده چې سهار د څرولو لپاره لیږي او ماښامې بیرته راولي هغه ستاسو درانده پیټي تر داسې ځایونو پورې وړي چې هلته تاسو له ډیر ربړ غالولو نه پرته نشي رسولای حقیقت دا دی چې ستاسو رب ډیر زیات خواخوږی او مهربان دی هغه آسونه قچري او خر پیدا کړي تر څو چې تاسو پرې سپاره شي او هغه ستاسو د ژوند ښکلا وګرځي هغه نور ډیر شیان ستاسو د ګټې لپاره پیدا کوي چې تاسو ور باندې په قدر هم نه یاست او هماغه الله د سم لارې خودلو ذمہوار دی په داسې حال کې چې کګي لارې هم شته که هغه غوښتي وای نو تاسو ټول ته به لارښوونه کړې و هماغه ذات چې تاسو لپاره له اسمانه اوبو ورولي چې په هغه سره تاسو په خپل هم خړو بیږي او تاسو د څارویو لپاره هم چاره برابري هغه دغه اوبو په وسیله کښتونه را زرغونوي او زیتون، خرما، انګور او نور راز میوه پیدا کوي. په دې کې د هغو خلکو لپاره یو ستره نښانه ده چې غور او فکر کوي. هغه ستاسو کې غني لپاره شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ په کار اچولې دي او ټول ستوري هم د همغه په حکم په کار اچول شوي دي. په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. او دا چې هغه ستاسو لپاره په ځمکه کې ډیر رنگارنګ شیان پیدا کړی دي په دې کې هم د هغو خلکو لپاره ارومرونه خانه ده چې درس اخیستونکي دي په ماغه ذات دی چې تاسو لپاره سمندر په کار اچولای دی تر څو چې تاسو له هغه نه لمدي او تازه غوښه واخلي وی خوري او له هغه نه د خایست هغه شیان راوباسي چې تاسو یې اغوندي تاسو ګوري چې بیړۍ د سمندر سینه چیروي پکې زی دا هر څه د دې لپاره دي چې تاسو د خپل رب فضل ولټوي او د هغه شکر وستونکي شي. هغه په ځمکه کې د غرونو میخونه ټک وهل تر څو چې ځمکه پر تاسو ونه څرخيږي. هغه سیندونه وبهول او تخلیفي لارې جوړې کړې تر څو چې تاسو هدایت ومومئ. هغه په ځمکه کې لارښوونکي نښانې وضع کړې او په ستورو باندې هم خلک لار مومي. بل آیا هغه څوک چې پیدا کوي او هغه څوک چې هیڅ هم نه پیدا کوي دواړه یو شان دي آیا تاسو پاملرنه نه کوئ که تاسو د الله د نعمتونو شمیرل وغواړئ نو نه شي شمیرلای حقیقت دا دی چې هغه ډیر بخښونکی او مهربان دی په داسې حال کې چې هغه تاسو له ښکارونه هم خبر دی او له پټو نه هم او هغه نور هستی چې له الله نه پرته خلق بلی یعنی پرستش کوي هغه د هیڅ شي پیدا کوونکی هم نه دي بلکې په خپل مخلوق دي مړ دي نه ژوند دي او هغه ته هیڅ معلومه نه ده چې هغه به کله دوهم ځل ژوند دي را پاتول شي ستاسو خدای یوازې همدا یو خدای دی حکم خلق چې آخرت نه مني د هغه په ژوندونو کې انکار ځای نیولای دی او هغه په غرور کې لویدلی دي الله په یقیني ډول د دوی پر ټولو کړو وړو په هیږي په پټو هم او په ښکارو هم هغه هیڅ کله هغه خلک نه خوښوي چې د نفس په غرور کې اخته وي او کله چې څوک له هغه نه پوښتنه کوي چې تاسو پروردګار څه نازل کړی دي نو وایي د پخوانیو وختونو دروغجنې کیسې دي دا خبره هغوی د دې لپاره کوي چې د قیامت په ورځ خپل پیټه هم پورته کړي او ورسره یو څه د هغو خلکو پیټه هم یو ځای کړي چې دوی هغوی د جهالت په اساس بیلاری کوي آگاه اوسئ بد هغه څه چې دوی په غاړه اخلي
له دوی نه مخکې هم ډیرو خلکو د حق د ذلیل ښودلو لپاره همداسې دسیسې جوړې کړې دي خو ګوري چې الله د هغو د دسیسو کلا له بیخه ونړوله او د هغې چت له پاسه پر هغو راوغورځېد او له داسې لوري پر هغو عذاب راغی چې له هغه لوري د راتګ ګمان قدر هم نه و بیا د قیامت په ورځ به الله هغوی خوار او رسوا کړي او هغو ته به ووایي راوخایاست اوس چیرته دي زما هغه شریکان چې د هغو لپاره تاسو د حق له پلویانو سره په جګړه وئ کوم خلکو چې په دنیا کې علم درلود هغوی به وایي نن د کافرانو لپاره رسوایی او بدمرغي ده هو د هغو کافرانو لپاره چې پر خپل ځانونو باندې په ظلم کولو سره چې کله د پرښتو په لاسونو کې راګیریږي نو له سرغړونې پرته سمدلاسه روغه جوړه وړاندې کوي یعنی تسلیمیږي او وایي مونږ خو کوم قصور یعنی بد عمل نکوو پرښتې ځواب ورکوي څنګه مو نکوو الله تعالی ستاسو له کړو وړو نه ښه خبر دی اوس زی د دوزخ په دروازو نه نوځي عمل ته د تل لپاره ستاسو اوسېدل دي نو حقیقت دا دی چې د لوی کوونکو لپاره ډیر ناکاره ستوګنځای دی له بل پلوه کله چې له خدای ویریدونکو یعنی پرهیزګارو خلکو نه پوښتنه کیږي چې دا څه شی دی چې ستاسو د رب له لوري نازل شوی دی نو هغوی ځواب ورکوي چې ډیر ښه شی یعنی خیر نازل شوی دی د دغه راز نیکو کارانو لپاره په دې دنیا کې هم ښېګڼه ده او د آخرت کور خو هرومرو د دوی لپاره ډیر غوره دی ډیر ښه کور دی د پرهیزګارانو د تل اوسېدو جنتونه چې په هغو کې به ننوځي لاندې به ترېنه ویالې بهیږي او هر څه به هلته کټ مټ د هغو د هیلو سره سم وي دا مکافات الله خدای ویریدونکو ته ورکوي هغو خدای ویریدونکو ته چې کله پرښتې د سپېڅلتیا په حالت کې د هغو ساګانې اخلي نو وایي سلام دی وي پر تاسې د خپلو عملونو په بدل کې ځئ لاړ شئ جنت ته اے محمد صلی الله علیه وسلم اوس چې دغه خلک انتظار باسي نو لدې پرته اوس نور څه پاتې شوي دي چې پرښتې راشي یا ستاسو رب فیصله صادره شي دغه سپین سترګي له دوی نه مخکې ډیرو خلکو کړی ده بیا چې له هغو سره څه وشول هغه پر هغو باندې د الله ظلم نه و بلکې د هغو خپل ظلم و چې هغو په خپل ځان وکړ د هغو د کړو مفاسد په پای کې د هغو په لمن کې ولوېدل او هماغه څه پر هغو مسلط شول چې هغو ورپورې ملنډي وهلي دغه مشرکان وایي ک الله غوښتي وای نو به مونږ او نه به زمونږ پلرونو نیکونو له هغه پرته د کوم بل چا عبادت کړای وای او نه به مو د هغه له حکم نه پرته کوم شی حرام ګڼلای وای دغه څه په میله دوی نه مخکې خلکو هم جوړی کړی دي نو آیا د پیغمبرانو په غاړه له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت هم شته مونږ په هر امت کې یو پیغمبر ولید او د هغه په وسیله مو ټول خبردار کړل چې د الله بندګي وکړي او د طاغوت له بندګۍ نه ځان وژغوري له هغه وروسته له هغه نه چاته الله لارښوونه یعنی هدایت وکړ او په چا باندې گمراهي مسلط شو نو لګوندې په ځمکه کې وګرځي وګوري چې د حق دروغ غنونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شو اے محمد صلی الله علیه وسلم کته د دوی د لارمندنې لپاره هر څومره هرڅناکي خو الله چې څوک گمراه کوي بیا هغه ته لار نه کوي او له دغه راز خلکو سره هیڅ څوک مرسته نشي کولای دوی د الله په نوم د کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې الله به هیڅ مړ کېدونکی بیا ژوندی راپام نه کوي ولی به نه راپاتوي دا خو یو وعده ده چې د هغې تر سره کول هغه په خپل ځان واجب کړی دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي او داسې کېدل د دې لپاره ضروری دي چې الله دوی ته هغه حقیقت روښانه کړي چې د هغه په باب دوی اختلاف کوي او د حق منکرانو ته څرګند شي چې هغوی دروغجن پاتې شول د دې کېدل نو پر موږ باندې وشي د منځته راوړلو لپاره لدینه زیات څه کول نه وی چې هغه ته حکم وکړو شه نو هغه کیږي کوم خلکو چې د ظلم له زغملو نه وروسته د الله په خاطر هجرت کړی دی او ته به مونږ په هم دې دنیا کې ښه استوګنځای ورکړو او د آخرت ثواب خو ډیر لوی دی کاشکې هغه مظلومان وپوهیږي چې صبر کړی دی او د خپل رب په توکل کار کوي چې څه ډول عاقبت د هغو په انتظار کې دی
اے محمد صلی الله علیه وسلم لتان مخکې هم چې کله مونږ پیغمبران لېږلي دي د هغو خلکو لوري ته چې مونږ خپل پیغامونه لېږل له سړیو پرته مو بل څه نه دی لېږلی له باخبرو خلکو نه پوښتنه وکړئ که تاسې په خپله نه پوهېږئ پخوانیو پیغمبرانو ته هم مونږ روښانه نښانې او کتابونه ورکړي لېږلي مو اوس مو دغه ذکر یعنی کتاب پر تا نازل کړی دی تر څو چې ته خلکو ته هغه ښوونه تشریح او توضیح کړي چې د هغو لپاره نازل کړی شوی دی او تر څو خلک په خپل هم غور او فکر وکړي آیا هغه خلک چې د پیغمبر د بلنې پر خلاف ډېرې ناوړې دسیسې په کار اچوي له دې خبرې نه بیخي بېغمه شوي دي چې الله به هغوی په ځمکه کې خښ کړي یا بل داسې کوم لوري نه پرې عذاب راولي چې له هغه لوري نه د هغه د راتګ د هغو وهم او ګمان کې قدر هم نوي یا هغوی ناڅاپه د ګرځېدو را ګرځېدو په حال کې ونیسي هغه چې هر څه کول غواړي دوی د هغه د بیوسي کولو زور نه لري یا په داسې حال کې هغوی ونیسي چې پر هغو باندې په خپل د راتلونکي مصیبت اندېښنه پرته وي او هغوی له هغه نه د ځان ژغورلو په فکر کې وي حقیقت دا دی چې ستاسو رب ډیر مهربان او بخښونکی دی او آیا دوی د الله کوم پیدا کړی شی هم نه ویني چې د هغه سیوری په څه ډول د الله حضور ته په سجده کولو هي او کینی خواته پریوزي ټول په دغه ډول د خپل عاجزۍ څرګندونه کوي په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څومره خوځنده مخلوقات دي او هر څومره پرښتې دي ټول د الله په وړاندې سر په سجده دي هغوی هیڅ کله سر نه غړوي له خپل رب نه چې د هغو د پاسه دی ویریږي او چې ورته حکم کیږي له همغه سره سم کار کوي د الله فرمان دی چې دوه خدایان منی سي خدای خو ایتی یو دی نو لمانه ویریږي هر هغه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه چې په ځمکه کې دي د همغه دي او په خالصه توګه د همغه دین په ټولو کائناتو چلیږي نو آیا الله نه پرته تاسو لکم بل چانه ویریږي تاسو ته چې هر نعمت در په برخه شوی دی د الله له لوري دی بیا کله چې پر تاسو کوم سخت وخت راځي نو تاسو په چیغو سره د همغه لوري ته ورځغلئ او کله چې الله هغه وخت در باندې تیروي نو ناڅاپه له تاسو نه یو ډله له خپل رب سره نور د هغه د مهربانۍ په شکریا کې شریکوي ترڅو چې د الله د لورینې ناشکری وکړي خدا خوندونه واخلي ډیر ژر به درته معلومه شي دوی زمونږ له ورکړای شوی روزي نه د هغه چا برخه ټاکي چې د هغو له حقیقت نه خبر نه دي په خدای قسم دی چې هرو مرو له تاسو نه پوښتنه وشي چې دغه دروغ تاسو څنګه غوټه کړیو دوی د خدای لپاره لونی ټاکي سبحان الله او د دوی لپاره هغه څه چې په خپل یو غواړي کله چې له دوی نه یو چاته د لور د زیږېدو زیری ورکول کیږي نو مخې تور اوړي او هغه د وینو غړپ تیروي له خلکو څخه پټ ګرځي چې دغه ناکاره خبر لا اورېدو وروسته به څنګه له چا سره مخامخ شي فکر کوي چې له شرم سره لور وساتي او که په خاورو کې ومنډي وګورئ څومره ناوړه حکم دی چې دوی د خدای په باب کوي په ناوړو صفاتونو سره د ستایل کېدو ورخو هغه کسان دي چې په آخرت باور نه لري پاتې شو الله نو د هغه لپاره خو تر ټولو لوړ صفاتونه دي هغه پر ټولو برلاس او په حکمت کې بشپړ دی که چیرته الله خلق د هغو په ظلمونو سم د لاس نیولای نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکخ نه پاتې خو هغو ټولو ته تریو ټاکلي وخت پورې مهلت ورکوي بیا کله چې هغه وخت راځي نو له هغه پورا یو ساعت هم وړاندې ورسته نشي کېدای نن دغه خلک هغه څه د الله لپاره ټاکي چې د خپل ځان لپاره بدی شي او د دوی ژبه دا دروغ وایي چې د دوی لپاره کې غنه ده د دوی لپاره خو یوازې یو شی دی او هغه د دوزخ اور دی اروم مروبه تر ټولو مخکې دوی په هغه کې وګرځول شي په خدای قسم دی ای محمد صلی الله علیه وسلم لتان مخکې هم مونږ ډیرو قومونو ته پیغمبران دی ګلی دي او مخکې هم داسې شوی دي چې شیطان د هغو ناوړه کړو وړو هغو ته خایسته کړل او هغو د پیغمبرانو خبره و نه منله هغه شیطان نن د دغه خلکو هم سرپرست شوی دی
او دوی د دردناک عذاب وړ ګرځېدلي دي. مونږ دغه کتاب پر تا لدی کبل نازل کړی دی چې ته هغه اختلافونه دوی ته په حقيقي بڼه روښانه کړی چې دوی پکې اخته شوي دي. دغه کتاب د لارښود او رحمت په توګه نازل شوی دی د هغو خلکو لپاره چې وی مني. تاسو په هر ورخ کې وینئ چې الله له اسمانه اوبو ورولي او په ناڅاپي ډول د هغو په برکت په مړز مکه کې سا واچوله. په باوري ډول په دې کې د اوریدونکو لپاره یو نښانه ده. او ستاسو لپاره په څارویو کې هم یو درس شته. د هغو لګیري د خوشیو او وینې تر منځ مونږ یو شی پر تاسو څخو، یعنی خالص شیدې چې د څخونکو لپاره ډېری خوندوري دي. په همدې ډول موږ د خرماو او انګورو د میوو شیرو څخه هم یو شی پر تاسو څخو چې تاسو د نشي مواد هم ورڅخه جوړوي او پاک روزي هم. په باوري ډول په دې کې له پوهنه د کار اخیستونکو لپاره یو نښانه ده. او ګوره ستا رب د شاتو مچۍ ته دا وحی وکړه چې په غرونو کې په ونو کې او په څپرو باندې خېژول شو نو توکي خپل ځاله جوړه کړه. او د هر ډول میوه شیره وخوره او د خپل رب په هوارو کړو لارو اوسه. دغه مچۍ د خېټنه په بیلا بیلو رنگونو یو شربت راوځي چې په هغه کې د خلکو لپاره شفا ده. په یقیني ډول په دې کې هم د هغو خلکو لپاره یو نښانه ده چې غور او فکر کوي. او وګورئ الله تاسو پیدا کړی بیا هغه تاسو ته مرګ درکوي او له تاسو نه څوک ډیر ناکاره عمر ته پریږدي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو وروسته بیرته په هیڅ باندې ونه پوهېږي. حق دا دی چې یوازې الله هم د علم لپاره بشپړ دی او هم د وس واک لپاره. او وګوري الله له تاسو نه جینو ته په جینو نور باندې پروزي کې لوړتیا وربخلې ده. نو کوم کسانو ته چې دغه لوړتیا ورکړای شوې ده هغوی داسې نه دي چې خپل روزي د خپل غلامانو لوري ته ګرځولي وي تر څو چې دواړه په غیر روزي کې برابر برخوال ووسی. نو آیا دوی د الله له پیرزوینې نه منکرېږي؟ او همغه الله دی چې ستاسو لپاره ستاسو خپل جنس نه میرمنې وګرځولي او همغه له دغه میرمنو نه تاسو ته ځامن المسیح درکړي دي او خو خوراکي مواد در په برخه کړی دي. آیا نو دغه خلک د دې هر څه لیدلو او پرې پوهېدلو سره هم باطل مني او د الله له پیرزوینې نه انکار کوي او له الله نه پرته د هغو بندګي کوي چې د هغو په لاس کې نه له اسمان نه دوی ته څه روزي ورکول شته نه له ځمکې نه او نه دا کار د هغوی له وسې پوره دی. نو د الله لپاره مثالونه مو جوړوي. الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. الله یو مثال راوړي یو خدای غلام چې د بل چا مملوک دی او په خپل څه واک نه لري بل څوک داسې دی چې هغه ته مونږ خپل لوري نه غوړه روزي ورکړي دا او هغه ورڅخه په کار او پټه خې لګښت کوي. وایاست آیا دغه دواړه سره برابر دي؟ سنا ستاینه الله لره ده. او زیاتره خلک په دغه سیستم خبرې باندې نه پوهیږي. الله یو بل مثال راوړي دوه سړي دي یو ګون کون دی هیڅ کار نشي کولای پر خپل بازار باندې پیټای دی هر چیرته چې واستوي کوم ښه کار څخه نه صادریږي. دوهم سړی داسې دی چې په عدالت حکم کوي او په خپل په سم لار برابر دی. وایي آیا دغه دواړه سره یو شان دي؟ او د زمکه او اسمانونو د پټو حقایقو علم خو یوازې الله لره دی او د قیامت برپا کېدو معاملې به دومره نه ځندېږي مګر یوازې دومره چې په هغه کې د انسان باندې ورپیږي بلکې لدینه هم یو څه کم. حقیقت دا دی چې الله هر څه کولای شي. الله تاسو د میندو لګیرو نه په تاسو حالت کې راوېستلی چې تاسو په هیڅ نه پوهېدلی. هغه تاسو ته غوږونه درکړ سترګې درکړې او با خبره زړونه درکړل د دې لپاره چې تاسو شکر وستونکي شئ. آیا دغه خلکو کله الوتونکو ته نه دي کتلی چې په آسماني فضا کې په څه شان مسخر دي یعنی په الوتو راځي؟ دوی له الله نه پرته چا ساتلی دي؟ په دې کې د هغو کسانو لپاره ډېرې نښې نښانې شته چې ایمان راوړي.
الله ستاسو لپاره ستاسو کورونه آرام ځایونه وګرځول. هغه د څارویو له پوستکو نه ستاسو لپاره داسې کورونه پیدا کړل چې تاسو هغه د کوچ کولو یعنی حمل نقل او دیر کېدو په دواړو حالتونو کې سپک مومي. هغه د څارویو له وړیو اون او ژغنو څخه ستاسو د غوښتلو او فرشولو د استفادې لپاره ډیر شیان پیدا کړل چې د ژوند تر ټاکلې مودې پورې ستاسو په کار راځي. هغه د خپل پیدا کړو زیاتره شیانو څخه ستاسو لپاره سیوري برابر کړل. په غرونو کې ستاسو لپاره پناه ځایونه جوړ کړل او تاسو ته داسې پوښاکونه د په برخه کړی دي چې تاسو له ګرمۍ نه ساتي او ځینې نور پوښاکونه چې په خپل منځي جګړو کې ستاسو ساتنه کوي. په دغه ډول هغه پر تاسو باندې خپل نعمتونه بشپړوي خای چې تاسو امر منونکي شئ. اوس که دوی مخاړوي نو اے محمد صلی الله علیه وسلم پر تا باندې د حق د پیغام په ډاګه څرګند رسولو نه پرته بل کوم مسؤلیت نشته. دوی د الله ښېګڼه پیژني بیا ورڅخه منکرېږي او په دې کې زیاتره خلک داسې دي چې د حق منلو ته تیار نه دي. دوی د الله ښېګڼه دوی دې ته څه پاملرنه لري چې په هغه ورځ به څه کیږي چې کله موږ له هر امت څخه یو شاهد را پاتو بیا به کافرانو ته نه د دلیلونو وړاندې کولو موقع ورکړي شي نه بل هغونه د توبې وستلو او استغفار غوښتنه وکړي شي. ظالمان چې یو ځل عذاب وګوري نو له هغه وروسته به نه د هغو په عذاب کې څه اسانتیا راوستل شي او نه به یو شی به مهلت ورکړي شي. او کله چې هغه کسان چې په دنیا کې شرک کړي او خپل انګیرلي شریکان وویني نو به وایي ای پروردګار دغه دي زمونږ هغه شریکان چې له تا څخه پرته مونږ را بلل یعنی نیایش کو. نو د هغو معبودان به هغو ته په ډاګه ځواب ورکړي چې تاسو دروغجن یاست. په هغه وخت کې به دوی ټول د الله په وړاندې غاړه کېږدي تسلیم بشي او د هغو هغه ټول افتراګانې به له منځه لاړې شي چې دوی په دنیا کې کولې. کوم خلکو چې په خپل د کفر لار غوړه کړه او نور د الله له لارې نه واړول هغه ته به مونږ سر په سر عذابونه ورکړو د هغه فساد په بدل کې چې هغوی په دنیا کې برپا کړی. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی له هغه ورځ نه خبر کړه چې کله مونږ په هر امت کې په خپل د هغه لمنځه یو شاهد را پاتو چې پر هغه باندې شاهدی وای او پر دغه خلکو باندې د شاهدی وهلو لپاره مونږ تاراولو او دا د همغه شاهدی تیاری دی چې مونږ دغه کتاب پر تا نازل کړی دی چې په ډاګه ښکارا د هر شي څرګندونکی دی او د هغو خلکو لپاره هدایت رحمت او زیری دی چې د امر مننې غاړه یې خېده. الله د عادل ښېګڼې او خپل وی پالنې حکم کوي او له بدی بے حیايي او زور ظلم څخه منع کوي. هغه تاسو ته نصيحت کوي ترڅو تاسو درس واخلئ. د الله وعده پوره کړئ چې کله تاسو له هغه سره کومه وعده کړی وي او خپل قسمونه له پخولو یعنی تاکید نه ورسته مماتوي چې کله تاسو الله پر خپل ځان شاهد نیولای وي. بشکه چې الله په هیږي په هغه څه چې تاسو یې کوي. ستاسو حالت د هغه خزي په شان نشي چې هغه په خپل زیار سره د تاروري چکه وریشل او بیا په خپل هغه او ټوټي کړل. تاسو په خپل منځي معاملو کې قسمونه د ټګۍ او غولونې وسیله ګرځولې ترڅو چې یو قوم له بل قوم نه زیاته ګټه پلاس راوړي. داسې حال کې چې الله تعالی د دې ژمنې او تعهد په وسیله تاسو په ازموینه کې اچوي او هغه به د قیامت په ورځ هرومرو تاسو د اختلافونو حقیقت درته ښکارا کړي. کله الله اراده دا وایي چې په تاسو کې د څه اختلاف نه وي نو هغه به تاسو ټول یو امت ګرځولي وای. خو د هغه چې چاته اراده وي په گمراهۍ کې غورځوي او چاته چې اراده وشي سم لار ورخي او هرومرو به تاسو نه تاسو د کړو پښتنه وشي. او اے مسلمانانو تاسو خپل قسمونه په خپل منځو کې یو د بل د غولولو وسیله مګرځوي چې ته داسې ونشي چې کوم قدم لټینګېدو ورسته وخويږي او تاسو د دې جرم په مجازات کې چې خلق مو د الله لاره نه منع کړل ناوړه نتیجه وګوري او سخت سزا وګالي. د الله وعده د لګوندې ګټې په بدل کې مپلوري چې د الله سره دی هغه ډیر بهتر دی که پوهیږي.
څه چې له تاسو سره دی هغه مصرف کیدونکي دی او څه چې له الله سره دی هغه باقی پاتې کیدونکي دی او مونږ به هرومرو صبر نه کار اخیستونکو ته د هغو اجر د هغه د ډیرو غوړه عملونو سره سم کړو. هر څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې مؤمن وي هغه باندې به مونږ په دنیا کې سپېڅلی ژوند تیر کړو او آخرت کې به دغه خلکو ته د هغو اجر د ډیرو ښو عملونو سره سم ورکړو. نو کله چې ته په قران لوستلو پیل وکړې نو لرټل شوی شیطان نه د خدای پناه وغواړه. د هغه پر خلکو تسلط نوي چې ایمان راوړی وي او په خپل رب باندې توکل کوي. د هغه زور خو پر همغه خلکو رسیږي چې هغه خپل سرپرست ګرځوي او د هغه په لمسونه شک کوي. کله چې مونږ دی آیت پر ځای بل آیت نازلوو او الله خو په هیږي چې هغه څه نازل کړي او دا خلک وایي چې تا دا قران په خپل جوړ کړای دی. اصلي خبره دا ده چې له دوی نه زیاتره خلک له حقیقت نه خبره دي. دوی ته وایي چې دا خو سپېڅلې پرېختي په صحیح توګه زما د رب له لوري په تدریج سره راوړای دی تر څو چې د ایمان راوړونکو ایمان پوخ کړي او امر منونکو ته د ژوند په چارو کې سم لار وکړي او هغه ته د بری او نیکمرغۍ زیری ورکړي. مونږ ته معلومه ده چې دوی ستا په باب وایي چې دغه سړی ته کوم انسان خوونه لوستنه کوي. په داسې حال کې چې د کوم انسان لوري ته چې هغوی اشاره کوي د هغه ژبه عجمی ده او دا قران په سوچه عربي ژبه ده. حقیقت دا دی چې کوم کسان چې د الله آیاتونه نه مني الله هیڅ کله هغه ته سمې خبرې ته رسیدو توفیق نه په برخه کوي او د داسې خلکو لپاره دردناک عذاب دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دروغ خبرې نه جوړوي بلکې دروغ خو هغه کسان جوړوي چې د الله آیاتونه نه مني همغوی په حقیقت کې دروغجن دي. څوک چې له ایمان راوړلو وروسته کافر شي هغه که مجبور کړای شوی وي او زړه په ایمان ډاډوي نو بیا خو خیر دی. خو چا چې په خوخي سره کفر ومانه پر هغه د الله غضب دی او د ټولو دغه خلکو لپاره ستر عذاب دی. دا د دې لپاره چې هغه د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند خوښ کړ او د الله قانون دی چې هغه خلکو ته د ژغورنې لار نه خي چې د هغه د نعمت ناشکری وکړي. دا هغه کسان دي چې د هغو په زړونو او غوګونو او سترګو باندې الله مهر وهلی دی. دوی په غفلت کې ډوب شوي دي. حتمی ده چې په آخرت کې هم دوی په زیان او تباهی کې اوسي. د دې پر خلاف د کوم کسانو چې دا حال دی چې کله د ایمان راوړلو له عمله وزورول شول نو هغو کور کله پریښودل هجرت وکړ د خدای په لار کې سختي وزغملې او له صبر نه کار واخیست. د هغو لپاره په یقیني ډول ستا رب خونکی دی او رحم کوونکی دی. دغه ټولو فیصله به په هغه ورځ وي چې کله هر ساکک د ځان ژغورلو باندې نه کیوي او هر چاته به د هغه د کړو وړو بشپړه بدله ورکړي شي او پر هیڅ چا به یو بڅره ظلم هم ونشي. الله دې وکړي د وګړو مثال راوړای دی چې هغه د ډاډین او بیغمې ژوند تیرو او له هر لوري ورته پریمانه روزي رسیدله چې هغه د الله د پیرزوینو په ناشکری باندې لاس پورې کړ. نو بیا الله د هغو پوسیدونکو باندې د هغو د کړو وړو دا خوند وڅاکه چې د لوګي او ویری غمونه پرې خوار شو. هغه ته د هغو خپل قوم نه یو پیغمبر راغی خو هغه دروغ وګڼ. په پای کې هغه عذاب ونیول کله چې هغه ظالمان شوی. نو اے خلکو تاسو ته چې الله کومه حلال او پاک روزي در بخله ده هغه خوري او د الله د لورینې شکر ادا کړئ که پر اختیار د هغه بندگی کوونکی است. الله چې کوم شیان پر تاسو حرام کړی دي هغه مردار یعنی خپل مړ شوی او وینه د خوګ غوخه او هغه څاروي دی چې الله نه پرته د کوم بل چا نوم پرې اخیستل شوی وي. البته که څوک د لوګي له مجبوریت دغه شیان وخوري بیل دینه چې هغه د خدای له قانون څخه د سرغړونې اراده ولري یا د اړتیا له حد نه تیری وکړي نو په یقیني ډول الله بخونکی او رحم کوونکی دی. او موایي هغه څه چې ستاسو ژبه په دروغ توصیفوي چې دا حلال دی او دا حرام تر څو چې په الله باندې په دروغ او افترا وکړي. څوک چې پر الله دروغ تړي هغه هیڅ کله برای نه مومي.
د دنیا خوندونه څو ورځې دي په پای کې د هغو لپاره دردناکه سزا ده هغه شیان مونږ په ځانګړي ډول د يهودو لپاره حرام کړی وو چې د هغو یادونه لدی مخکې مونږ ته کړی ده او دا پر هغو باندې زمونږ ظلم نه وو بلکې د هغو خپل ظلم چې پر ځان یې کاوه البته کوم کسانو چې د ناپوهۍ په اساس ناوړه عمل وکړ او بیا د توبې په ویستلو سره خپل عمل سم کړ نو په دې کې شک نشته چې له توبې او اصلاح نه وروسته ستا رب د هغو لپاره بخښونکی او رحم کوونکی دی واقعیت دا دی چې ابراهیم په خپل ذات کې یو بشپړ امت و د الله د امر منونکی او همغه یو لوري ته مخ اړهونکی هغه هیڅ کله مشرک نه و د الله د پیرزوینو شکر ویستونکی و الله هغه غوړه کړ او سم الله ری ورخودله په دنیا کې هغه ته کېګنه ورکړه او په آخرت کې به په یقیني ډول هغه له صالحانو څخه وي بیا مونږ ته دغه وحی درولېګل چې یو لوري ته په مخاړولو د ابراهیم په کړن لار لاړ شه او هغه له مشرکانو څخه نه و بشکه د هفتې د ورځې تعظیم فرض کړای شو یو په هغو کسانو چې په هغه اختلاف کړیو په یقیني ډول بسته عرب د قیامت په ورځ د هغو ټولو خبرو فیصله وکړي چې هغوی په کې اختلاف کوي ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل رب د لارې په لوري په حکمت او غوره نصیحت سره بلنه وکړه او له خلکو سره په داسې ډول مباحثه وکړه چې ډیره غوره وي ستا پروردگار ډیر خپوهیږي چې څوک د هغه لارې نه وښته دی او څوک په سم لار برابر دی که تاسو غچ اخلي نو هغومره واخلي چې څومره پر تاسو تیر شوی وي خو که تاسو صبر وکړئ نو په دې کې شک نشته چې دا د صبر کوونکو لپاره ډیره ښه ده ای محمد په حوصله کار کوه او ستا دغه زغم د الله په توفیق سره دی د دوی په حرکتونو مزوريګه او مود دوی په دسیسو زړتنګي کیږي الله د هغو کسانو ملګری دی چې تقوا غوړه کوي او غوړه چاري سره رسوي